الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. درود شريف وعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام او د اجتماع حاضرین مسلمانان ورونو، یو واری بیا په دغه مدرسه کې دارالاحناف کې د ماشومانو دستاربندي ده او ګڼ شمېر ماشومان د حفظ او د ناظرۍ نه فارغ شوي او دا د محترم رور مولانا احمد صاحب د دې ادارې محتمم دی حفظه الله، او د هغه د ملګري مولانا قاری جنید صاحب او د هغې د مدرسینو کاوش کوششونه او محنتونه دي او د الله فضل دی. هر کال دلته د ماشومانو دستاربندي وي او ختمونه او د دې علماو نه الله پاک د قرآن خدمت علی، او زه هم د محترم رور جناب شهزاد صاحب او د دې علماو په دعوت دلته حاضر شم. ماښام بیانونه مې پریښي دي، ستړی یم ډېر، درسونه مې په ګڼو مدرسو کې، خو دا علما هم محبتیان دي او شهزاد صاحب هم مینه ناک دی. نور بیان تاسو ته زما محترم کشر زمون کشر رور دی، روارم دی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب حفظه الله د وقې مناسب او د ځوانۍ تقریر درته وکړ. تقریر کې جوانی پکار ہے، من خو بوډاګان یو، مونږ هسې نه شو کولی، خو یو څو خبرې برونو د قرآن شریف درته وکړم انشاءالله العظیم.